حسین احمد صاحب نظم ده چې خلکه ما جهان پورې خاندلی دي. خلکه ما جهان پورې خاندلی دي، ځکه خو مې ځان پورې خاندلی دي. او پرېږدوه رقیب غماز خو وروسته دي. پرېږدوه رقیب غماز خو وروسته دي، ما خو خپل جانان پورې خاندلی دي. او مننه چې پرېږدوه رقیب غماز خو وروسته دي، ما خو خپل جانان پورې خاندلی دي. او څنګه کوم زه مسلمانۍ دا وه حسین احمد صاحب، څنګه کوم زه مسلمانۍ دا وه، هر ځای مې ایمان پورې خاندلی دي. چغه د مظلوم تر عرشه لاړله، چغه د مظلوم تر عرشه لاړله، چا یې بیا ګریوان پورې خاندلی دي. او طارق انور صاحب د پورې خندا شوي مثال پروت دی، د پورې خندا شوي مثال پروت دی، چا چې بل انسان پورې خاندلی دي. او اوس یې مبشره وظیفه کوي احمد الله احمد صاحب، اوس یې مبشره وظیفه کوي، چا د چې داستان پورې خاندلی دي.